بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه او نیک هیلې. نن زه یو سلاید ما پخوا ډیزاین کړی دی، د سی سی ان ای کلاس مو دپاره مو ډیزاین کړی و. هغه یو سلاید تاسو سره شریکوم. ګورئ، زه دلته یو سلاید لرم، سویچ فنکشنز په نوم باندې. په دې باندې ډبل کلیک کوم. دا سلاید موږ څنګه جوړ کړی دی، د دې په عمومیاتو باندې غږیږو. دا سلاید موږ ته خلاص شو. تاسو ګورئ او بخی دا پریزنټیشن. په دې پریزنټیشن کې ټوټل زمونږ 7 سلایډونه دي. 7 سلایډ موږ تاسو لرو. دا لومړی سلایډ دی، دویم، دریم، څلورم. تاسو د هر سلایډ چې کله ګورئ، په دې سلایډ کې تاسو کوم څیزونه دي چې هغه یو قسم دي په ټولو سلایډونو کې. اوس وګوره، دا زموږ ستاسو لومړی سلایډ دی. دغه برخه کې لیکل شوی سی سی ان ای سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ او لاندې برخه کې سویچ فنکشنز دي او دلته زموږ لوګو ده. دا وګوره په ټولو سلایډونو کې یو شان دي. منځونه د دې سلایډونو څنګه دي تغییر کوي. لکه فرضاً دا برخه منځنۍ د دې سلایډ فرق کوي نسبت دې سلایډ سره، خو لومړنۍ برخې چې دي دا د ټولو یو شان دي. دا موږ څنګه کوو؟ راځو په دې باندې زر نن کار کوو. زه راځم په رن کې لیکم پاور پی ان ټي تر څو ماته پاور پوینټ خلاص شي. کله چې پاور پوینټ ماته خلاص شو، په بلینک پریزنټیشن باندې کلیک کوم او بیا زه راځم د خپل لومړني سلایډ ته. چون زموږ ستاسې په ټولو سلایډونو کې لومړنۍ برخې یو شان دي، نو راځم دلته انزرټ ته. دې ځای څخه زه راځم دلته یو لاین را اخلم او شفټ ورسره نیسم. یو لاین داسې څنګه کومه کشوم. شفټ په دې خاطر باندې ملګرو موږ تاسې نیسو تر څو دغه لاین زموږ ستاسې سټریټ راشي، سیده راشي. تور رنګ ورکوم. بیا دلته راځم ویټ ته. ویټ یو څه څنګه کومه زیاتوم. بیا راځم د دې څخه ټکس باکس را اخلم، دلته ډرا کوم. دلته څه لیکم؟ سی سی ان ای قوس کې لیکم سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ. سپیل مې غلط کو، خیر چک بکو. سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ. دا زه را اخلم، دلته پاسې راوړم. بیا د ټول انتخابوم، هوم، بولډ او سایز یو څه څنګه کومه غټوم تر څو دا دلته څنګه شي برابر شي. سنټر ته دلته څنګه کومه راولم. تاسو د ایرو کی څخه هم استفاده کولی شئ. اوس وګوره د ایرو کیز په واسطه باندې زه دا پاس او لاندې ډېر ښه تنظیموم. بیا راځم انزرټ ته، دې څخه یو شیپ را اخلم او دلته ډرا کوم. په دې ساحه کې دلته مې رسم که. راځم دې ته داسې تور رنګ ورکوم. تاسو وګورئ زموږ ستاسې دا سلایډ په دې شان باندې زه دا ډیزاین کول غواړم. بیرته راځم خپل دې سلایډ ته. اوس دلته موږ څو طریقو څخه استفاده کولی شو. لومړی دلته وګورئ تاسو زموږ لوګو ده. لوګو خو تاسو بیا د هغې د تصویر په ډول باندې راوړئ. زه هم دا کاپي کوم او بیرته راځم دې سلایډ ته، په دې کې پیسټ کوم. کله چې دا زه دلته پیسټ کړم، وګوره ډېر په بهتر ډول سره دا ما دلته څنګه کړله، ځای په ځای مې کړله، کې مې ښودله. دې ځای کې ما سویچ فنکشنز لیکلی. دلته تاسو وګورئ په دې ډول باندې دا سویچ فنکشنز چې شی دلته وګوره دا یو ټکس باکس دی. زه بیرته دلته راځم، ټکس باکس را اخلم، په دې کې لیکم سویچ فنکشنز. کنټرول ای دا انتخابوم، بولډ او دلته راوړم. چون زموږ ستاسې لیکل هم تور دي او دغه شیپ چې لاندې موږ انزرټ کړی دی د دې بیکګراونډ هم تور دی، نو ځکه نه معلومیږي. راځم د دې رنګ تغییروم، سپین. اوس وګوره ډېر ښه منظم برابر شو. دا انتخابوم، سایز یې لږ د دې ځای څخه څنګه کومه زیاتوم. زمونږ هغه مین کوم سلایډ چې دی هغه ترتیب شو، بیکګراونډ ترتیب شو. همدا انتخابوم، دې ځینه کاپي پیسټ کوم. نو اوس وګوره لومړي سلایډ کې زه څه لیکم. لومړي سلایډ کې دلته موږ او تاسې زه دلته راځم. لومړي سلایډ کې وګوره موږ دا تصویران راخیستي دي. دلته مو لیکلي دي کنیکټینګ ډیوایسز ټو ا سویچ، یعنې دا یو ټکس باکس دی. دویم سلایډ کې مو بیا دا لیکلي دي سویچز لرنینګ میک اډرس، میډیا اکسس کنټرول اډرس. دلته هم بیا یو بل تصویر راخیست. دلته مو دا تصویر راخیستی، دلته مو دا لیکل راخیستی. نو مطلب دا دی چې داسې حالاتو سره چې موږ مخامخ کیږو، نو هلته ضرور خبره دا ده چې موږ یو داسې سلایډ ډیزاین کړو چې هغې کې ځینې څیزونه تکراري وي، لکه سی سی ان ای سیسکو سرټیفاید نیټورک اسوسییټ. یا فرضاً د لاندې برخه دا زموږ تکراري په ټولو سلایډونو کې راځي. نو هغه اول نه ډیزاین کوو، یعنې دا زموږ بیکګراونډ شو. د دې نه وروسته دا سلایډ موږ او تاسې کاپي کوو، پیسټ کوو. نو څومره چې زموږ ضرورت وي هغې نه وروسته هر سلایډ ته راځو او د خپلې خوښې مطابق هغه موږ او تاسې څنګه کوو؟ ایډیټ کوو یې، په هغې کې موږ او تاسې
تغییر راولو. نو دا اوس زموږ ستاسې د نن ورځ درس. امید دی چې تاسو به د درس څخه ډېر څه زده کړي وي.